قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. کرونده د غلودانو د تولید بنسټ دی. له تیرو څو کلونو راهیسې چین د عالي او واره کروندو د ابادولو لپاره کوششونه کوي او په کور دننه یې له ناورینونو سره د مبارزې او د کرنیزو حاصلاتو د تولید په برخو کې د کروندو توانونه ښکاره لوړ شوي دي. شمېرې ښیي د چین په آبادو عالي او واره کروندو کې د غلودانو د تولیدي اندازې د زیاتوالي منځنی اندول 10 سلنې ته رسېدلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په دغه هیواد کې د کرنیز ساينس او تخنيک د نوښتګر سیستم د آبادۍ په رڼا کې بازار ته د آلودانو د برابرولو او د کرنیزو چارو د با کیفیته پرمختګ په اړه معلومات در سره شریک کړم. چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 14 کلن پلان له پلي کېدو راهیسې د تصدیو بازار تولید او څېړنې په همغږۍ سره د تخمونو د عصري نوښتګر سیستم د جوړولو لپاره هلې ځلې کړي او په همدې مناسبات یې د عالي تخنیک په رڼا کې ګڼ نوي او واره تخمونه تولید کړي او په پراخو کروندو کې یې کرلي دي. اوس د چین په 9.9 سلنه کروندو کې واره او اصلاح شوي تخمونه کرل کېږي چې له دې جملې څخه 15 سلنه تخمونه یې د چین لخوا څېړل او تولید شوي دي. په غي وخت کې دغه هیواد د شولو، غنمو او جوارو په شمول د عموده ډولونو غلودانو تخمونه په بنسټیزه توګه په خپله تولید کړي دي. د کرنیزو ماشینونو عصري کېدو چاره د غلودانو د حاصلاتو د ښه والي په هکله د عصري ساينس او تخنیک د رول یوه مهمه برخه بلل کېږي. اوس په چین کې د کرنیزو ماشینونو د انجنونو د ځواک عمومي اندازه 1 میلیارد او 100 میلیونو کیلوواتو ته رسیدلی او د عموده ډولونو حاصلاتو د کښت او لو په کارونو کې د ماشیني کېدو اندول له 15 سلنې نه پورته دی. دګراز په دغه هیواد کې د کرنیزو ماشینونو او تجهیزاتو د ترتیب جوړښت، واره او کاري موثریت یې ښکاره لوړ شوی دی او د تخنیکونو د همغږۍ په برخه کې د چین عصري مخابراتي تخنیک له کرنیزو ماشینونو سره نږدې همغږي شوی دی. مثلا په چین کې د بیدو په نوم د لارښوونې او نقشې د سیستم، د کنټرول د ځیرک سیستم او د توکو د انټرنیټ په شمول ځینې تخنیکونه په کرنیزو ماشینونو کې ډېر کارول شوي دي. اړوندې شمېرې ښیي چې په چین کې څه باندې 2 میلیونه او 2 لکه کرنیز ماشینونه د بیدو په نوم د لارښوونې او نقشې په سیستم کې شامل شوي دي. په دغه هیواد کې د کرنیزو بوټو د ساتنې د درونونو شمېر له 250 زرو څخه پورته دی او د دقیق کښت او د کیمیاوي موادو او اوبو د ورکونې ځیرک سیستمونه یې په ډېرو پراخو کروندو کې کارول کېږي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.